مرکز واحد صدور جواز ساختمانی که بر اساس یک فرمان ویژه رهبری امارت اسلامی به منظور تسهیل امور ساختمانی و جلوگیری از فساد 3 ماه پیش ایجاد و افتتاح شده بود، تا اکنون 500 تن در غزنی به این مرکز مراجعه کردند که به گفته مسئولان برای 70% آنان اجازه کار داده شده است. 1500 عریضې زموږ دیتابیس کې ثبت کړي دي او هغوی تر بعضې اجازه ورکړل شوې ده، شاید 200 یا 900 یا 200 ته اجازه کار ورکړل شوی، باقي ماده تر طی مراحل لاندې دي، هغه بیا چڼېږي. بعضې وروڼه چې عریضې موږ ته راوړي په دې کې هغه عریضې هم داخل دي چې ممنوعه ساحه ده، هغه بیرته موږ مستردوو. دا فعلا بعضې مراجعین ناست دي. باشندگان غزنی از افتتاح این مرکز ابراز خوشی کرده و میگویند که کارهایشان به آسانی پیش می رود. مخکې چې بچا اجازه اخیستله د کور جوړولو لپاره، نو یو څه منډې ترې غوښتلې، یعنې یو څه کار یې ترې غوښتل، وخت به یې هم طبعا نه و، او البته اوس چې دغه مرحلې ټولې ډېرې اسانه دي. څه اندازه تغییر ورسره کړی ده چې کوم وخت اسلامي امارت و خلکو ته دا اجازه ورکوله چې تاسې ساختماني کارونه شروع کړي. له دغو سره موږ ته د کار زمینه لږ ناڅو برابره شوه، و متاسفانه دا ویلی سمه چې د کارګرو شمېر بیخي زیات ده. یو څه ناڅه خو اوس هم تغییر پکې راغلی، خو موږ وایو چې نور هم باید ساختمانونه جوړ شي، کورونه جوړ شي، سړکونه جوړ شي. دغه د موږ غوښتنه ده چې د خلک په کار شي، ځکه د کارګر خلک او مخلوق په هغه باندې زخته ډېر خلک بیکار دي. مرکز واحد صدور جواز ساختمانی در حال افتتاح شده است که باشندگان شهر غزنی مانند سایر شهرهای کشور از کمبود خانه و بلند بودن کرایه ها شکایت دارند.